د پاکستان په پوځي غونډو کې پر افغانستان د تورونو دوام. په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز د لوړپوړو پوځي قمندانانو په غونډه کې ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات لا هم روان دي. عاصم منیر یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه په پاکستان کې د ننه د ناامنۍ د زیاتېدو لامل شوي دي. اسلامي امارت په وار وار دغه ادعاوې رد کړي دي. پر همدې موضوعاتو د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو مخکښ کارپوه ښاغلی بلال فاطمي صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. فاطمي صاحب ستړی مه شئ، وخت دې هم په خیر. خپرونې ته په خیر راغلی. فاطمي صاحب، پاکستان بیا تور لګوي او امارت دغه تور ردوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو لاله وروره او همدارنګې ستاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده تیرو 2-3 ورځو کې محمود خان اڅکزي ځینې څرګندونې وکړلې او همدارنګې مولانا فضل الرحمن، او د دې څرګندونو مطلب دا و یعنی پاکستان نظام ته وایي چې د افغانستان په موضوع کې احتیاط نه کار واخلئ، غلط اقدامات مه کوئ، تصامیم هم نادرست دي دا مه کوئ. او څنګه چې موږ بار بار دا تحلیل کړی دی چې د اردو د پاکستان چې دا خبره نه اوري په یوازې دی چې خبره واوري برعکس عمل کوي. اوس تاسو دغه غونډه چې په دې کې عاصم منیر خبره کړې دا تاسو پوهیږئ دی ولې کړې ده؟ د دغې دوو سیاسي رهبرانو ته د ځواب لپاره دا پروګرام کړی دی، لپاره دی چې دوی ته دا پیغام ورسوي چې تاسو چې ماته کوم شی وایي او ګواښ کوئ، زه نه تنها ستاسو خبرو ته غوږ نه ږدم بلکې زه تاسو دا هم وایم چې زه په افغانستان بریدم کوم. حتی خواجه آصف بله ورځ دا خبره وکړله چې موږ باندې به افغانستان ته داخلیږو، عین تر کابله به ځو او کابل کې به خپل بیرغ لګوو. نو خبره دلته دا ده چې اردو د پاکستان په یوازې د سیاسینو خبرو ته غوږ کیږدي، ځکه سیاسین ورته وایي چې افغانستان باندې د تهمت په عوض باندې، د تجاوز په عوض باندې، د حملې په عوض باندې ښه دا ده چې ورسره خبرې وشي. ځکه د محمود خان اڅکزي خبرې بله ورځ دا وې چې دلته انګلیس، امریکا، روس نه دی ټینګ شوی، ته څنګه ځان ټینګوي؟ هغه لوی قدرتونه ونشو کولی دا نظام کنټرول کړي، دا مملکت تی څنګه کنټرولوي؟ ته دا خوبونه ګورې. ښه دا ده چې د دغې دروغو بهانونه، د دې دروغو حملو نه تیر شي او ته د افغانستان سره خبرې وکړي. مولانا فضل الرحمن هم دا خبر وکړله چې تاسو راځئ بدون د کوم دلیل نه دې غړم پښتانه وژنئ، هغه غړم پښتانه وژنئ او قتل و قتال کوئ، بیا حتی دا مړي چې دي دا خلکو ته نه ورکوئ، چې ورکوئ ورته وایئ چې ولیکه چې زه ترهګر وم. یعنې هر پښتون باندې دا لیکلي تېنه غواړي چې ته ووایې چې زه ترهګر وم ځکه زه په تا حمله کوم. یعنې پنجاب د پښتنو په مقابل کې دا پلان دی چې پښتانه باید ترهګر اعلان شي. نو دلته اوس د عاصم منیر چې دا دغه ورکړی دی چې دوی به په افغانستان باندې نور بریدونه بم کوي، یعنی دا مطلب دا دی چې سیاسینو ته پیغام ورکوي چې زمونږ باندې ستاسو خبرې تاثیر نه کوي، موږ خپل موقف ته تغییر نه ورکو، موږ افغانستان باندې به بریدونه کوو، موږ افغانستان به تضعیفوو، موږ د افغانستان د نیولو یا د ننوتلو پروګرام لرو. لکه څنګه چې ما خپل په متعددو برنامو کې ویلي چې زمونږ افغانان ذهناً باید دې ته آماده اوسي چې کېدای شي پاکستان دا غلط احمق قدم اوچت کی. تاسو معلومه ده چې د نظامی نقطې نظر نه د هغې قوا مجهزه هم ده، منظم هم ده او میزایل و اتم دا شیان لري. نو د هغې راننوتلو کې کوم دغه به نه وي، یعنې که دی راننوځي په خوست باندې نړیوال به دې ته اجازه ورکړي، نړیوال قانون، ملګري ملتونه، امنیت شورا، د سیمې ځواکمن هیوادونه، روسیه، چین چې داسې یو کرغړن عمل پاکستان پوځي رژیم ترسره کړي؟ ګورې امریکا چې راغله آیا نړیوال قوانینو اجازه ورکړې وه؟ نه وه ورکړې، خو بې اجازې راننوته. کله چې روسان راغله نړیوال قوانینو ته یې وکتل، کله چې یو ملک یرغل کوي هغه بیا قوانینو ته نه ګوري. همدا اوس چې پاکستان کم کار کوي آیا دا د قوانینو سره برابر دی؟ د هیڅ نړیوالو قوانین سره برابر نه دی. د نړیوالو قوانین سره تخلف لري، د جنگي جرم شمارل کیږي. دی راځي ملکي وګړي وژني، دی پوهنتون وهي، دی لیلیه وهي، دی ښوونځی وهي، دی مدرسه وهي، دی په مسجد وهي. نو دا د کوم یو قانون سره برابر دی؟ نو مطلب دا دی چې دوی قانون پسې نه ګرځي. زما مطلب خپل خلکو ته دا دی چې ذهناً دې ته آماده اوسئ، ځکه چې دا خلک خو دا دي چې دا فتن ګوته نیسي چې فلاني دا تحلیل کوي یا دا خبره کوله چې پاکستان سره جنګیږو موږ دا خاوره نیسو. دا خو پاکستان راغی فرضاً زمان ننګرهار ونیوه، یا په خوست ونیو، یا پکتیا ونیوله. زما مطلب دا دی
چې دوی به دا کار کوي، دا غلط اقدام به کوي، خو دا تمامیږي لپاره دی چې خپله سیاسون یې ورته وایي، دنیا یې ورته وایي چې افغانستان باندې یرغل ونه کړي، که تا دا کار وکړه ستا به د ژوند د آخري ورځې ته به تباه کېږي. دی به دا اقدام کوي، دی به ستا په خاوره راننوځي، دی به کېدی شي په کونړ راننوځي، کېدی شي په نورستان راننوځي، دا ولایتونه، ځکه دا دوه ولایته دوی ته په دې مهم دي چې هغه دی په بدخشان او تخار او دیزې کې دی شخړه جوړول غواړي، د واخان د لارې نه د تاجکستان سره لاره جوړول غواړي، نو دوی دا اقدام ممکن دی چې وکړي. مګر آیا بیرته به د دې نه روغ وځي؟ بیا روغ نه وځي. آیا پاکستان به بیا په همدې حالت پاتې شي؟ نه، نشي، ځکه چې یو ځل پاکستان راننوځي او دغه مداخله وکړي چې کوم یو دوی ادعا کوي، وزیر د دفاع د دوی خواجه آصف وایي چې موږ به راځو تر کابله به ځو او زموږ مخه څوک نیولی نشي. دا موږ منو چې د قوا منظمه د دې به راشي راننوځي. مګر د افغانستان کې په څومره چې یرغلونه شوي دي، افغانستان هرگز منظمه قوا نه درلودله. افغانستان همیش چې د افغانستان د خاورې نه دفاع شوې ده، د افغانستان ملي اردوګانې که تاسو د داود خان کودتا وګورئ، ملي اردو څه وشو؟ هېڅ شی ونه شو کولی، ملي اردو ناکامه شوه، کودتا صورت ونیوه. کله چې روسان راتلل ملي اردو څه وکړه؟ ملي اردو لاړه د روسانو په لمن کې غرقه شوله. کله چې امریکایان راتله ملي اردو چیرته و؟ ملي اردو وجود نه درلود، امریکا راغله موږ اشغال کړلو. بنان ملي اردو داسې موږ اوس چې کوم یو ملي اردو لرو، دا لګیا دغه د پاکستان سره په سرحد کې جنګیږي، خو د دې تفاوت دا دی چې دا ملي اردو هغسې مجهزه نه ده، هغه اسلحه چې لازمه ده چې دی ولري په د پاکستان په مقابل کې هغه. ولې بیا یې هم په وار وار ځواب ورته ورکړی فاطمي صاحب؟ زه هم دا وایم چې ځواب یې ورکړی دی، تر خپل توان یې ځواب ورکړی، خو که هغوی په منظمه توګه لښکرکشي وکړي، یعنې لښکر یې راوړي، بیا شاید مشکل یې چې مخې ونیو. دا فاطمي صاحب دغه د اورمچي د خبرو اترو پایلې ډېرې مثبتې بلل شوې د دواړو لورو لخوا، اوس نن یو ځل بیا عاصم منیر دغه څرګندونې کوي. نو زه مې خبر تکمیل کړم. نو که چېرته دوی راننوځي، راننوتی شي، خو اته بیرته نشي، افغانان به یې وهي او دوی به ناکامیږي، او نه تنها چې ناکامیږي، څنګه چې دا نور امپراتورګانې د افغانستان باندې د برید نه پس ټوټې شوي دي، دا به هم ټوټې کېږي. دا خبره خلک یاد ولري چې دی به راځي، خو دی به وهل کېږي. بله خبره دا ده چې د آرامچي په خبرو کې زه نه پوهېږم چې چا تاسو ده، ما خو د سر نه ویلو چې دا ناکامه ده، ما د سر نه ویلو چې دا کوم لاسته راوړنې نه لري، ما د سر نه تاسو دا ویلو چې دا کوم نتیجې ته نه رسي. د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې مثبتې بللې وې ښاغلي متقي. ګورئ، مثبت یو ټکی پکې مثبت و چې هغه پاکستان دا منلې وه که افغانستان د ټي ټي پي مخه ونیسي او بیا په پاکستان کې کومه واقع وشوله، زه به د هغې تهمت په افغانستان نه وایم. او دا چینایان ورته ویلي چې ستا دا نظر غلط دی چې ته هم ټي ټي پي ټوله که افغانستان نه ویسه، هم جنګ مخه ونیسه، او بیا که بیا هم زما په وطن کې کوم شخړه وشوه زه تهمت په تا وایم. چینایان ورته ویلي دا څه لیونتوب کوي، دا خو ووایه چې بیا به زه مسؤلیت اخلم. نور خو مسله هېڅ مخکې نه وتلې، ځکه چې هغوی غوښتنه د ډیورند د کرښې امضا کولو، چینایانو د هغوی نظر راوړو، افغانانو مخکې کېښوده چې پاکستانیانو آخري غوښتنه دا ده چې هغوی وایي موږ ته ډیورند کرښه امضا کړه، نه ترهګري شته ده، نه ټي ټي پي شته، نه زه کوم ستونزه لرمه. زما ستونزه ټول د ډیورند کرښې ده، زه ځکه بهانهګیري کوم، کله وایم ټي ټي پي ده، کله وایم ترهګري ده، او بیا برید کوم. نو بیا هغه د افغانستان د هیئت ورته کاملا رد کړل چې دا زموږ صلاحیت نه دی، که په نورو موضوعاتو باندې خبرې کوئ موږ دلته کېناستی شو، که ډیورند باندې خبرې کوئ موږ تاسو سره په دې کې خبره نشو کولی، دا صلاحیت نه لرو، موږ بیرته ځو. کله چې دا خبره ورته رد کړله، دوی بیرته دوباره په تاسو بریدونه شروع کړل. یعنې که ته ما سره د ډیورند په کرښه خبرې نه کوې او دا راته نه امضا کوې، نو زه بیرته بیا هماغه بهانې مې نیسم او په تا برید کوم او تا وهمه. راتلونکې ورځې تاسو څنګه بولئ؟ راتلونکې ورځې څرنګې چې ما په تسلسل سره ویلي دي، او بیا هم زما په خبرو کې کوم دغه نه دی راغلی. زه تاسو دا وایم، پاکستان چې تر هغه دا د بنیادي خبره د ډیورند حل شوي نه وي، د ټي ټي پي او د بلوچستان سره خبره حل شوي نه وي، دا به تا ته بهانې نیسي، دا به په تا بریدونه کوي، دا به په تا باندې وارونه کوي، ستا مظلوم خلک به وژني، ستا کلي باندې به ورانوي، په تا باندې به دا څنګه مې چې مخکې ویلې دا به کېدی شي راننوځي، دا به د ولسوالۍ کېدی شي ښارونه به، ځکه چې هغوی دا اعلان ښکاره کړی دی چې موږ د افغانستان کم از کم 30 نه تر 50 کیلومتره ساحه نیسو او بفر زون جوړو. نو موږ باید ذهنا نه تنها چې د جنګ ته
آماده اوسو، بلکې موږ باید خپل قوت اضافه کړو. موږ د نورو ملکونو نه، نړیوالو دغې نه موږ باید کومکونه ترلاسه کړو او وشو کولی چې د پاکستان د هر یرغل او د هر برید ځواب وایو، او حد اقل یو شی خو دا وشي چې په تاریخ کې اول ځل لپاره د افغانستان ملي اردو د خپل ځان، اوس دا د جمهوریت خلک وایي ملي اردو سوال خو اشغال وکنه، ستا په سر باندې خو بادار ناسو، نو ته د کمی ملي اردو خبره کوي؟ ملي اردو خو هغه چې دغه په سر بادار نه وي، خپل د خاورې حاکمیت پکې. ستا ملي اردو خو حاکمیت نه درلوده، ته د امریکایي جنرال په مخ کې ټوغ نشو کولای، نفس درته ایسته، سر درته غوڅو، نو کومه ملي اردو؟ د روسانو په وخت کې موږ ملي اردو نه درلوده، ټول جنایتکارانو وطن خرڅ کړو، غلامانو. نو دا اوس چې دا اوس خو افغانستان ملي اردو ده، د په سر باندې بیرونی قوا کم یو نشته دی، او پاکستان چې غواړي راشي حاکم شي، دی په مقابل کې د دوی جنگيږي. صرف فرق دا دی چې دا بیچاره ضعیفه ده، د سره هغه اصلي لازم نشته دی چې دا مجهز شي چې دا په ماغه اسلامي امارات ته څه ګامونه پکار دي د سلاح او د تجهیز په برخه کې چې وایخلي روسیه هم افغانستان په رسمیت پیژندلی او ښې سلاحې هم لري؟ ګورئ، چین دی، هندوستان دی، دا دواړه بالکل دغه دي، د داسې مملکت هم قوي دي، هم هر نوع اسلحه لري، او اسلحه د پاکستان نه که بهتره نه ښکته خو هرګز نه ده. د چین اسلحه خو هغه د اوس بالکل سټنډرډ د امریکا د اسلحې سره مقابله کوي، د هغې نه اوچته اسلحه. چین کې چې کوم اسلحه اوس نن لري، په نړۍ کې څوک نه لري. نو د چین تاسو سره مرسته کولی شي، هندوستان یې کولی شي، ترکیه نو کم نه دي، ځکه چې څوک یې مفته خو نه درکوي، خو پیسې اخلي. چې پیسې اخلي خو هر یو سره چې خبره وکړي بهتره ده، چې دا کې روسیه هم در سره د حاضره ده، هندوستان د ټولو نه، هندوستان خو ته د پیسو خبره هم در سره نه کوي، هغه وایي صرف واخله پاکستان پې وهه. فاطمه صاحب که داسې وپوښتم، دغه د پاکستان پوځي رژیم یا په ټوله کې عاصم منیر چې په مشرۍ کې دی، څومره وخت به نور هم دوام وکړي چې همدغه عاصم منیر به په مشرۍ کې وي، همدغه کړۍ به حاکمه وي هغلته؟ عاصم منیر دا کوم قانون ځان دپاره جوړ کړ، 28 امندمنت، په دې کې به دا کېدی شي مادام العمر وسي. دا به ځکه چې دې ټول صلاحیت خپل په لاس کې نیولی، خپل د چوکۍ تمدید به خپله کوي. پخوا دا تمدید ضرورت و چې صدر اعظم یې وکړي، پخوا دا تمدید ضرورت و چې پارلمان یې پاس کړي. اوس یې دې قانون کې دا شی ځان ته جوړ کړ چې دا به خپله ځان ته تمدید کوي. اوس نو یو څوک چې ځان ته تمدید کوي، نو هغه لرې کېږي، تر څو چې دا مړ نشي، دا خو نه لرې کېږي. بله خبره دا ده چې ستره محکمه د کنټرول لاندې ځان ته راوستله. د ډېر قوانینو کې داسې کارونه یې وکړل. دی اوس مطلق العنان قدرت دی، دا رسما رئیس جمهور نه دی، خو رئیس جمهور دی، دا حاکمیت مطلقه لري. او بل دا دی چې د په خوښه باندې به جنرالان بدلیږي را بدلیږي. نو زه فکر کوم چې عاصم منیر تر څو یا څوک ونه وژني یا مړ نشي په خپله، دا به ناست اوسي، دا د منځه نه ځي. دا یو دانې سرطاني ده چې د پاکستان په سر باندې ځان یې خپله نصب کړی دی. فکر کوي له داسې برخلیک سره لکه نور پخواني مشران چې د پاکستان مخامخ شول، لکه ښاغلی مشرف یا ضیاءالحق، عاصم منیر به ورسره مخامخ شي؟ او که د اردو د نه حرکت پیدا شي او کودتا، یعنی نظامیان یې بیرته، ځکه چې سیاسیون خو کودتا نشي کولی، نظامی په نظامی کودتا کوي. لکه انور سادات په مقابل کې چې وشو، انور سادات ووژل شو، لرې کړلی شو ځکه چې ناست و دیش کې، یا د حسني مبارک په مقابل کې چې وشو. داسې یو حرکت چې نظامی د نه اوسي او بیا خلک متحرک کی، بیا کېدی شي چې نه تنها چې دی باید لرې شي، بلکې دغه 28 امندمنت چې دی، یا دغه تعدیل، 28 تعدیل د قانون د پاکستان، دا باید له منځه بیرته لاړ شي. لکه کله چې 8 امندمنت ضیاءالحق وکړ، او دغه ماده د بی 250 ماده چې د امریکا د بی 52 سره ډیره نږدې ده، سړی فکر کوي چې د تیاري نوم اخلي، اصلا دا د پاکستان یو ماده ده په 8 امندمنت کې. نو خبره دا ده چې کله ضیاءالحق دغه 8 امندمنت جوړ کړ، په هغې کې هغې د ټول صلاحیت ځان ته واخیسته، صدر اعظم یې بې صلاحیته که، پارلمان یې بې صلاحیته که. بیا په 18 امندمنت د پاکستان په قانون کې بیرته دوباره 8 امندمنت د منځه لاړه،
او قانون بیرته برحاله شو، صدر اعظم با قدرت شو، رئیس جمهور نه صلاحیت واخیستل شو او دا کار په خپل خوښه باندې آصف زرداري چې کله رئیس جمهور هغه وکړ چې په 2008 کې چې د قدرت ته راورسېد د 8م امندمنت له منځه ویوړه، 18م امندمنت په ذریعه باندې دا ترمیم کړ. اوس په پاکستان کې کوم بل حکومت چې راځي او غواړي چې دغه 28م امندمنت ترمیم کړي، نو بیا 28م امندمنت ته ضرورت دی چې 28م امندمنت راشي او دا قانون بدل شي تر څو دغه صلاحیتونه چې اردو ته ورکړل شوي دي داتې، ځکه چې ستره محکمه دی مفلوجه کړې ده، پارلمان هم مفلوجه کړی دی، صدر اعظم نه هم صلاحیت او قدرت اخیستی دی. تاسو وکتل عملا هم وکتل چې کله جي ډي وینس راغی په میدان هوایي کې څه حالو، یو مشر پاکستان نه درلوده، شهباز شریف هم هلته پاپیګک غوندې ګرځېده، اسحاق ډار هم ګرځېده او مخکې ته عاصم منیر کېده. اوس معلوم نو چې وزیر خارجه څوک دی، صدر اعظم څوک دی، صلاحیت د چا لاس کې دی، لاس یو ورکو ټیټوپات بل کو، لاس بل په سینه کې خود. یو مملکت کې یو مشري یو مشر راشي، جي ډي وینس راغلی شهباز شریف به ورته مخې ته تللی وی، هغه که نه وزیر خارجه ته هلته ضرورت و نه عاصم منیر ته ضرورت و، چون نظام ګډوډ شوی دی هلته. په یو وخت کې درې تنه یو مېلمه مخې ته ولاړ دي، مېلمه هم حیران زه چا سره خبرې وکړم. بله فاطمه صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا شهباز شریف به مکمله دوره د لومړي وزیر په توګه پوره کړي؟ ګورئ د ده نه نظامیان خوشحاله دي، لپاره ولې دې خوشحاله دي چې ګورئ د نظامیانو ته په مقابل کې نه ودرېږي چې دا زما سپکاوی کېږي، زه صدر اعظم د دې خاورې ما، زما نه مخکې قدمونه مه ږدئ، زما نه مخکې لاس مه ورکوئ، زما نه مخکې خبرې مه کوئ، زه بد ښکارم، زه فالتو هسې یو کچالو رانه جوړېږي. دا هېڅ دې کې غرض نه کوي. دا یو خبره دا کې یو خبره عاصم منیر کې چیرته چې دی ځي عاصم منیر د تر څنګ وي، دی چې ډونالډ ټرمپ سره خبرې کوي عاصم منیر ولاړ دی، چې د ګوردوګان سره خبرې کوي عاصم منیر ولاړ دی، چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کوي عاصم منیر ولاړ دی، چې د شي جی پینګ سره خبرې کوي عاصم منیر ولاړ. نو د چون تر هغه پورې چې دی غلامي کوي او د اردو د پاکستان د 40 کالو نه غوښتل چې شهباز شریف راولي، ځکه چې دی ته معلومه شهباز شریف د دې په مقابل کې نه ودرېږي او دا د اردو د پاکستان ډېر فیورټ سړی دی، د هغې د خوښې سړی دی. لپاره دی نواز شریف څنګه فاطمه صاحب؟ نواز شریف نه هغوی سخت نفرت لري. نواز شریف دا شیان نه خوښېدل. نواز شریف اردو ته ویلې ځي کې د کېنه، نواز شریف اردو ته ویلې چې سلامي دې وهه هغه اړه ودرېږه، او همدا علت و چې نواز شریف دی ونیوه، بندي که، زجر یې ورکړه، د مملکت نه یې ویسته، قرارداد یې ورسره وکړه چې ته به 10 کاله دې خاورې ته نه راځي، یعنی تجرید یې که د خاورې نه. بیا اوس هم چې دا ځلې دی صدر اعظم کېده، رایې وګټلې چې صدر اعظم کېده، صدر اعظمي معطل شوله تر څو د توافق ته ورسېدل چې نواز شریف خپل د صدر اعظمۍ نه تیر شو او ورته ویل چې ورور به دې راځي ته به نه راځي. د توافق په نتیجه کې نواز شریف د قدرت نه لرې که، یعنی ګټلې چوکۍ یې اوس باید د شهباز شریف باید صدر اعظم نه وای، نواز شریف باید صدر اعظم وای، خو اردو نه منله. اردو ورته ویل چې نه شهباز شریف دې راشي ته مه راځه. ډېره زیاته مننه. همدې لپاره نواز شریف یو سازش وکړ چې هغې ویله ښه که ما صدر اعظم کوئ نه ورور مې صدر اعظم کوئ، خیر پنجاب به زما لاس ته راکوئ. او هغه یې ورته ویلې چې چون دی صدر اعظم پاتې شوی دی دوباره د پنجاب صدر اعظمۍ ته نه تله، نو هغې خپل لور دپاره تېنه صدر اعظمي دی دغې واخیستله د پنجاب، ځکه چې پنجاب کې چې څوک صدر اعظمي هغه د پاکستان صدر اعظمي. او نواز شریف لاړه ډډې ته کېناسته. اوس هم خبرې د نواز شریف منل کېږي، نواز شریف خپل ورور ته هدایت دا ورکوي، خو ورور 90% هدایت چې دی دا د اردو نه اخلي او اردو ورسره تر څو چې اردو خوشحاله اوسي نواز شریف ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو مخکښ کارپوه ښاغلی بلال فاطمي صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد چې وخت مو راکړ. مننه چې تاسو وبللم. عزتمند اورېدونکو انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.